أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. نږدې راغله دی د خلکو د حساب وخت او حال داده چې دوی په غفلت کې مخونه اړولې دي. دوی ته چې هر تازه نصيحت د خپل رب د طرف ناراضي هغه په مشکل سره اوري او په لوبو کې اختوي. د دوی زړونه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپل کې پټي د وخت خبرې کوي چې دا سړی خو اخر ستاسو پشان یو انسان دی. نو آیا تاسو به په غړېدل سترګو د جادو په جال کې خلای؟ رسول صلی الله علیه وسلم ویل زما رب ته هر هغه خبره معلومه ده کوم چې په اسمان او پزمکه کې وشي. هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی. دوی وایي بلکې دا ګډوډ خوبونه دي، بلکې دا داغه د ځانه جوړ کړي دروغ دي، بلکې دا سړی شاعر دی. کنه نو دې راوړي سنخه لکه څنګه چې د پخواني زمانه رسولان د نخو سره را لېږلي شوي وو. حالکه د دوی نمخ کې یو کلی هم چې هغه مونږه هلاک کړو ایمان را نوړو، نو اوس بګنی دوی ایمان راوړي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې هم مونږه رسولان لېږلي وو. هغه ټول انسانان وو او مونږ به پری وਹੀ کولا. تاسو کو علم نه لره نو د اهل کتابونو تپوسو کړي. هغه رسولانو ته مونږه سداسي بدن نو ور کړي چې هغه بګنی خوراک نه کوو او نه هغه همیشه ژوندۍ وو. بیا ګورئ چې اخر نه اخر مونږه دا هغه سره خپل وعده پوره کړې او هغه او نور هغه څوک چې مونږه غختل هغه مو بچ کړل او د حد نه اوریدونکو خلک مو هلاک کړل. اے خلکو مونږ تاسو ته یو داسې کتاب درلېږلی دی چې په هغه کې خاص تاسو ذکر دی. آیا تاسو په هیګی نه؟ څومره ظالمان کلی دي چې مونږ ریز مریز کړل او داغه نه رستمو یو بل قوم راوچت کړو. نو هر کله چې هغه زمونږ عذاب ولیدو نو داغه کلی نه په تختې دو شروع کړه. ورته ویل شو تختې ما واپس لاړ شیخ په کورونو ته او د عيش هغه سامانونو ته چې تاسو به پکې آرام کولو، شاید چې تاسو نه تپوس وکړي شي. هغه وویل چې هاي زمونږ کم نصیبی، بشکا مونږ ظالمان وو. او هغه هم دغه سچغي وهله ان تر دې پوري چې مونږه هغه ریز مریز کړل او په هغه کې د زره همره ژوند پاتې نشو. مونږه د اسمان او زمکا او سچ پدی کې دی د لوبو په تور ندی جوړ کړي. کچري مونږه د لوبو سسې جوړول غختل او بس هم دغه لوبي کول زمونږه مطلب به نو د خپل ځان سره به مو کوله، بلکې مونږه خو په حق باندې باطل لا گزار ورکو چې باطل لا سر ماتوي او هغه په هغه ساعت ورکیږي او تاسو د پاره تباہی ده د هغه خبرو په وجہ چې تاسو جوړوي. پزمکا او پاسمانونو کې چې کم مخلوق دی هغه د الله دی او کمی فرښتې چې داغه سره دی هغه نه داغه د عبادت کولو نه خپل ځان غټ غني او نه استومانه کیږي. شپه ورځ داغه تسبیح ولی دمه پکې نه کوي. د خلکو چې کم د ځمکې خدایان جوړ کړي دي آیا هغه داسې دي چې په بیروه سيزونو کې روح اچوي او راجوندي کوي؟ کو په اسمان او ځمکه کې د یو الله نه سوا نور خدایان هم وي نو د ځمکې او د اسمان د دوانو نظام به خراب شوي وي. پس پاک دی الله چې رب د عرش دی. داغه خبرونه چې دا خلک جوړوي هغه چې هر څه کوي داغونه داغه تپوس نشي کېده او د نورو ټولو نبا تپوس کیږي. آیا دوی هغه پرې خو دي او نور خدایان جوړ کړی دي؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې راوړې خپل دلیل دا کتاب موجود دی چې پکې زما د زمانه د خلکو د پاره نصيحت موجود دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې پکې زمانہ د مخکینی خلکو د پاره نصيحت موجود وو. خو په دوی کې اکثر خلک د حقیقت نه خبره دي ځکه مخونه اړولې دي. مونږ چې ستانه مخ کې کم رسول لګلې دي هغه تمو دا وਹੀ کړی دا چې زمانه سیوا بل خدای نشتا، نو بس خاص زما عبادت کوي. دوی وایي چې رحمان اولاد لري. سبحان الله،
هغه یعنی فرښتې خو بندگان دي چې عزت ورله ورکړي شوی دی داغه نه وړاندې خبره نه کوي او بس داغه په حکم باندې عمل کوي سچې د هغوی په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او سچې داغوی نه فنا دي داغه نه هم خبر دی هغوی د هیڅ سفارش نه کوي بغیر داغه چانه چې داغه په حق کې په سفارش کولو الله راضي وي او هغوی داغه دیرنا په یره اوسي او کو په هغوی کې څوک وایي چې د الله نه سیوا زه هم یو خدایم نو موږ به هغه له د دوزخ سزا ورکوو زموږ سره د ظالمانو هم دا بدله ده کوم خلکو چې د نبی د خبرو منلو نه انکار کړي دي آیا هغوی غور نه کوي چې دا ټول اسمانونه او ځمکه د یو بل سره پیوستو بیا مونږه هغه جدا کړل او د اوبونمو هر ژوندې سیس پیدا کړو آیا دوی زمونږه دا پیدا کول نه مني او مونږه پزمکه کې غرونه ودرول د پاره د دې چې په دوی باندې اون خوځي او پاغې کې مو فراخه لاري جوړ کړي کې دې شي چې خلق خپل لاري معلوم کړي او مونږه اسمان یو محفوظ چھت جوړ کړو خدا خلق د کائناتو نه خدا اډو توجه نه کوي او هغه هم الله دې چې شپه او ورځ جوړ کړل او نور اوس په پیدا کړل ټول په یو فلک کې لامبو وهي یعنی ګرځي اے نبی صلی الله علیه وسلم همیشواله همغه ستانه وړاندې هم د یو انسان د پاره نه دی مقرر کړي کته مرشوي نو آیا غني داخلك به همیشه اوسي هر دسا خاوند با د مرګ مزه سکی او مونږ پخا او بد حالاتو کې تاسو د ټولو ازمیخ کوو اخر نه اخر با تاسو مونږ ته واپس کېږئ دا د حق نه منکر خلق چې کله تا اوویني نو پتا پوری ټوکی کوي وای چې آیا دا د هغه سره چې تاسو د خدایانو ذکر کوي او پخپله د دوی حال داده چې د رحمان د ذکر نه منکر دي انسان تلوار کوونکې مخلوق دی ډیر ضرب زتا ستا خپل نخي او خیم تلوار مکوي دا خلق وای اخر دا د عذاب وعده با کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې کاش چې دې کافرانو ته هغه وخت معلوم وي چې دوی به نخپل مخونه د ور نه بچ کول شي او نخپل شاګانی او نه به دوی ته د هیڅ یو زینا امداد ورسېدي شي هغه مصیبت با ناسا پرازي او دوی با یو دم داسې راګیر کړي چې نه با هغه واپس کولی شي او نه به ورته د یو ساعت لپاره مهلت میلاو شي ټوکستان مخکې هم پر رسولانو پوری شوی دي خو چا چې په هغه پوری ټوکی کوله هغه په خپل دا غسیس په چکر کې راغلل په کم سیس پوری چې به ټوکی کوله اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسو د رحمان نه بچ کولی شي خو دوی د خپل رب د نصیحت نه مخ اړوي آیا د دوی داسې خدایان شته چې زموږ په مقابله کې د دوی مرسته وکړي هغوی خو نه پخپل خپل مدد کولی شي او نه زموږ ملګرتیا هغوی ته حاصله ده اصل خبره دادا چې مونږه د خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته د ژوند خخه سامانونه ورکړل ان تر دې پوري چې په دوی ډېر مدت تیر شو نو آیا دوی ویني نه چې مونږه زمکه د مختلفو طرفونو نه راکمو نو آیا ګینه دوی به غالب شي دوی ته وایا زه خو د وحی په ذریعہ تاسو ته خبردارې درکوم خو کانو خلق आवाजونه ناوري سو وخت چې هغه له خبردارې ورکړي کیږي او کچریستا د رب عذاب لکشان دوی ته ورسي نو بیا چغي وਹੀ چې هاي زمونږ کمبختی بشکا مونږه خطا کون کی وو د قیامت په ورځ با مونږه صحیح تول کون کی تلی کېږدو بیا به پهچا باندې د زری همر ظلم نوي د چاچی د اورې د دانې همر هم سو عمل وی هغه به مونږه مخې تراولو او د حساب لګولو د پاره مونږه کافیو اول مونږه موسی علی السلام او هارون علی السلام لا فرقان او رڼا او ذکر ورکړی دی د هغه پرهیزګارو خلکو د خېګړې د پاره چې هغوی بیل دو د خپل رب نه یریږي او چې هغوی د حساب دغه وخت نه یریدونکي وي او اوس دا برکتناک ذکر مونږه تاسو د پاره نازل کړی دی نو آیا تاسو د دې د قبلولو نه انکار کوونکی یې د دین هم مخکی مونږه ابراهیم علی السلام ته خپوه ور کړی وا او مونږه هغه خپې جندلو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل چې دا څه شکلونه دي چې تاسو ورته ځانونه غاڼه کوئ
هغوی ورته په جواب کې وویل مونږ خپل پلرونه نیکونه د دوی په عبادت کې اخته مندلیدو هغه ورته وویل تاسو هم بیلاریه او تاسو پلرونه نیکونه هم په ښکارا گمراهۍ کې پراتو هغوی ورته وویل آیا ته مونږ ته خپل اصلي خیالات پېښ کوي او کوټوقي کوي هغه جواب ورکړو نه بلکې په حقیقت کې ستاسو رب هم هغه دی چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او د دې پیدا کون کې دی په دې باندې زستاسو په مخ کې گواهی کوم او په الله می دی قسم وی چې تاسو په غیر موجودګۍ کې با زستاسو د بوتانو خبر ضرور اخلم نو هغه بوتان ټوټه ټوټه کړل او صرف یو غټ بوتي پرېخو دو د دې غرض د پاره چې کې دي شي هغه داغه طرف ته رجوع کړي هغه چې راغلل او د بوتانو دا حال ولیدو نو ویل زمونږ د خدایانو سره دا کار چا وکړو دا خو ډېر غټ ظالم وو چا پکې ویل مونږه اوریدلی وو چې یو ظلمي د دوی ذکر کولو چې نوم ابراهیم دی هغه ویل نو ویني او د ټولو خلکو په مخ کې راولای چې خلک وویني چې دلا څنګه سزا ورکړي کیږي ابراهیم علی السلام چې راغې نو هغه ته تاسو کړو اے ابراهیم آیا تاسو موږ د خدایانو سره دا سلوک کړی دی هغه ورته وویل بلکې دا ټول هرڅ د دوی د سردار کړی دی د دوی نه تاسو کړی کو دوی خبري کوي د دې جواب پاوریدو سره هغه د خپل ځان سره فکر وکړو او په خپل زړونو کې وویل واقعي تاسو په خپل ظالمان یې خو بیا دا غوي رائے بدل شو او وی ویل تا ته پته ده چې دوی خبري نه کوي ابراهیم علی السلام وویل نو آیا بیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه سيزونو عبادت کوئ چې نه درته نفر سوال شي او نه نقصان لعنت دی په تاسو باندې او تاسو په معبودانو باندې چې تاسو الله پرېږدئ او داغوی عبادت کوئ آیا تاسو لکشان عقل هم نه لرئ هغه وویل اوس وځوي دی او امداد وکړئ د خپل خدایانو کو تاسو څه کول غواړئ مونږ وویل اے وورا یخشا او سلامتیا والا شه په ابراهیم علی السلام باندې هغه غوښتله چې د ابراهیم علی السلام سره بدی وکړي خو مونږه هغه سخت ناکام کړل او مونږه هغه او لوط علی السلام هغه زمکه ته بچ وستل چې په هغه کې مونږه د ټوله دنیا د خلکو د پاره برکتونه خو دي او مونږه هغه له اسحاق علی السلام ورکړو او یعقوب علی السلام په د پاسه تیری او هر یو مو صالح کړو او مونږه هغه امامان کړل چې زمون په حکم سره به د دین لار خودلا او مونږه هغه ته د وحی په ذریعہ د نیک کار کولو د منځ قائمولو او د زکات ورکولو هدایت وکړو او هغه زمون عبادت کوونکی وو او لوط علی السلام لا مونږه حکم او علم ورکړو او هغه مو دغه کلی نه بچ وستو چې خلکو به بدکاریانی کوله په حقیقت کې هغه ډېر بدکارا او فاسق قوم وو او لوط علیہ السلام مونږ په خپل رحمت کې داخل کړو هغه د صالحانو خلکو نه وو او هم دا نعمت مونږه نوح علیہ السلام لور کړو یاد کړه سو وخت چې هغه د دوی ټولو نه مخ کې مونږ ته आवाज کړي وو مونږ دغه دعا قبول کړه او هغه او دغه کور والمو د لوی مصیبت نه بچ کړل او داغه د قوم په مقابله کې مو داغه امداد وکړو چې هغه زمون آیاتونه دروغ ګڼلې وو هغه ډېر خراب خلک وو نو مونږه هغه ټول غرق کړل او دا نعمت مونږه داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام لور کړو یاد کړه هغه موقع سو وخت چې هغه دوانو د یو فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلکو بيزه خوري شوی وي او مونږه د هغه عدالت په خپل لیدلو په هغه وخت کې مونږه د صحیح فیصله کولو پوها سليمان علیہ السلام لور کړه حالکه حکم او علم مونږه دوانو لور کړي وو د داوود علیہ السلام سره مونږه غرونه او مرغان مسخر کړي وو چې تسبیح به ویلا د دې کار کوونکی خاص هم مونږ وو او مونږه هغه ته ستاسو د فائدې د پاره زغری جوړول خو دلی وو چې تاسو د یو بل د گزار نه بچ کړي نو آیا تاسو شکر استون کیای او د سليمان علیہ السلام د پاره مونږه تیز هوا مسخر کړي وا چې داغه په حکم با هغه ځمکه تتلله چې په کوم ځمکه کې مونږه برکتونه کې خو دلی وو زمونږ سره د هر سیس علم وو
او په شیطانانو کې ډېر مونږه داغه داسې تابع کړی وو چې داغه د پاره به غوپې وهلې او د دین علاوه نور کارونه به هم کول او خاص مونږه د دې ټول هرڅو نگران وو او دا پوها او دا د حکم او د علم نعمت مونږه ایوب علی السلام لور کړی وو یاد کړه کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې ماته بیماری لګېدلې ده او ته د رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکې یې مونږه داغه دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږه لري کړو او هغه لمو صرف داغه هغه اهل او عیال ور نکړل بلکې داغه همرمو ورسره نور هم ور کړل د خپل خاص رحمت په تور او د پاره د دې چې دا یو نصیحت وی د عبادت گزارو خلکو د پاره او همدا نعمت مونږه اسماعیل علی السلام ادریس علی السلام او ذوالکفل علی السلام لا ورکړو ځکه چې دا ټول صابران خلق وو او هغوی مونږه په خپل رحمت کې داخل کړل ځکه چې هغوی صالحان وو او مهیواله لهم مونږه دا نعمت ورکړو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه په غصه تلې وو او دا خیال وو چې ګني مونږ به هغه نه رانیسو اخر دا چې هغه د تور تیارونو आवाज وکړو نشته دې بل خدای بغیر ستانا بل سو پاک دې ستا ذات بشکا چې زه قصوروار یم پس داغه مونږه دغه دعا قبول کړه او د غم نو مخلاص کړو او دغه شان مؤمنان بچکو مونږه او زکریا علیہ السلام لا کله چې هغه خپل رب ته आवाज وکړو چې اے پروردګارا ما یوازې مپرېږدا او بهترین وارث هم ته نو مونږه داغه دعا قبول کړه او هغه لمو یحیی علیہ السلام ورکړو او داغه قزمو داغه د پاره روغ کړه د خلکو به د نیکی په کارونو کې منډه وهلا او مونږ ته به د امید او د یری سره आवाज کولو او مونږ ته ټیټ شوی وو او هغه زنانا چې د خپل پاک لمنې حفاظت کړي وو مونږ په هغه کې د خپل روح نه پوکې وکړو او هغه او داغه زویمو د ټول دنیا د پاره نخو ګرځول داستا امت په حقیقت کې یو امت دی او زستاسو رب یم نو پس تاسو زما عبادت کوئ خدا د خلکو شرارت دی چې هغوی په خپل منځ کې خپل دین ټوټه ټوټه کړو ټول مونږ ته واپس راتلون کې دي بیا چې څوک نیک عمل کوي په دا حال کې چې هغه د ایمان خاوند وي نو داغه د کار ناقدری بنکیږي او هغه مونږ لیکو او ممکن نه ده چې کم کله مونږ تبا کړی وي هغه دی بیا واپس راشي انتر دی پوری چې کلا یاجوج او ماجوج پرانستی شي او د هرې لوړینا هغوی راوزی او د حق وعده د پوره کېدو وخت رانږدې شي نو یو دمبا دا خلکو سترګي بټي راوزی چې کفر کړي وو وایبا چې هاي زمونږه کم نصیبه مونږه د دې بد انجام نه په غفلت کې پراتو بلکې مونږه خطاکار وو بشکا تاسو او تاسو هغه خدایان چې تاسو الله پرېږدئ او داوی عبادت کوئ د دوزخ خشاک یې هم دغل تب تاسو ورځي قواقی دوی خدایان وې نو هل تب نتلې اوس به ټول په هغه کې همیشه اوسيږي هل تب هغوی پرشار کوي او حال بداوي چې په هغه کې با د شور د لاسا هیڅ ناوریدي کیږي پاتې شو هغه خلک چې داوی په حق لبا زمونږ ته طرف نه د خیر فیصله د اول نشوي وي نو هغوی به یقینا داغه عذاب نه لري ساتل کیږي داغه قشار قدر تبا هم ناوري او هغوی به همیشه د خپل خوخي پسیزونو کې اوسيږي دغه د لوی یری وخت با هغوی د زری همرا نه پریشان کوي او فرښتې به ورته په عزت سره راوړاندې کیږي او ورته بوایي چې داستاسو هغه ورځ ده چې تاسو سره به وعده کېدله هغه ورځ چې اسمان به مونږه داسې راون غاړو لکه چې په تومار کې د کاغذ پانی رانغختل کیږي لکه څنګه چې مونږه اول ځل د پیدا وخت ابتدا کړی و دغه شان به بیا دوباره پیدا کړو دا یو وعده ده زمون په ذمہ او دا کار به مونږه خامخا کوو او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دالی کلی دي چې د ځمکې وارثان به زمونږه نیکان بندگان وي پدې کې یو لوی خبر ده د عبادت گزارو خلکو د پاره اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ چې ته دنیا ته لګلې نو دا په اصل کې د دنیا والو په حق کې زمونږه رحمت ته
دوی ته وایا ما ته چې کوم وحی راځي هغه دادا چې تاسو خدای صرف یو خدای دی نو آیا تاسو منون کیئ کو دوی مخ واړوي نو تو ورته وایا چې ما خپخ کار تاسو خبردار کړی اوس زه په دې نه پوهېږم چې تاسو سره د کم سیز وعده کیږي چې آیا هغه نږدې دی او کلري بشکا الله په هغه خبر هم پوهیږي کمی چې په اوچت आवाज کیږي او په هغه خبر هم کمی چې تاسو په پټه کوي او زما خدا خیال دی چې شاید دا تاخير تاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو له یو خاص وخت پوري د مزو کولو موقع درکړي کیږي اخر دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې ای زما ربا حق فیصله وکړه او اے خلکو تاسو چې کمی خبري جوړوي داغه په مقابله کې زمونږ پروردگار چې رحمان دی زمونږ د پاره د امداد ذریعہ ده